بسم الله الرحمن الرحیم. محترم لودین صاحب، محترم دوستانو، ورونو، خوندو، وطنوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نن د جون 28م د چنګاښ سرطان 8مه نیټه ده، د جمعې ورځ ده او تاسو ټولو ته دغه 14م پروګرام ته د اړتیاو او وړتیاو په سلسله کې ښه راغلاست درته وایم. لودین صاحب راغلاست. ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او له دې لارې نه ټولو وطنوالو ته په ښو شیبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې دا مبارکه ورځ چې جمعې ورځ ده په هغو ځایو کې چې آخر ته رسېدلې او په هغو ځایو کې چې پیل ده په ښه توګه او په خوشحالۍ سره ونمانځل شي او ټول خوشحاله اوسي. ډیره مننه. هموطنا و دوستای عزیز، به پروگرام 14 در سلسله ذهنیت سازی صلح همه شما را خوش آمدید میگیم و خدا کنه می چند لحظه که همراه ما می باشین این پروگرام خوشتان بیایه و در صفحات اجتماعی خود دیره شریک بسازین که دیگه دوستا و هموطنا هم از مستفید شون. دغه پروګرام په دغه سلسله کې د سولې د ذهنیت جوړولو په سلسله کې د اړتیاو وړتیاو دغه 14م پروګرام ده او د افهام او تفهیم د مهارتونو په اړه کې دا شپږم پروګرام ده چې تاسو ته وړاندې کوو. نو دغه داسې په افهام او تفهیم یا مفاهمه کې لږ ډیر تم سوي یاستو او د دې مهم علت او بنسټ په دې ده چې که مفاهمه یا افهام او تفهیم په خپلو قوانینو او اصولو باندې مخته ولاړ شي، زموږ او تاسو ډیر مشکلات او ستونزې به حل شي او نه تنها مشکلات بلکې تفاهم ته د رسېدو یو مهمه لار همدغه د مفاهمې اصلاح ده او دغه ترمیم ده یا دغه تعمیر ده. او ځینې په اصول دي پکې چې موږ په عام لحاظ باندې په همدغو اصولو کې وړاندې ځو، خو له بعضې مسایلو نه غفلت او یا ځینو شیانو ته توجه یا پاملرنه نه کول سبب د دې کېږي چې موږ خپل مطالب یو د بل سره په ښه توګه نسو شریکولی او یا هغه موانع چې د موږ د رشد سبب کېږي هغه په همدې ځایونو کې پراته دي. له دې کبله دې نه موږ او تاسو کوشش کوو چې ډېر زیات په دغه افهام تفهیم تمرکز وکړو. نو کلیدي سلاید چې تاسو دلته مخې ته دوستانو ته کېښود دا همیشه زه غواړم چې موږ او تاسو وطنوال د خپلو ورځنیو حالاتو سره ځان پکې وګوري. اگر مردم فرصت پیدا کرده باشه، دیشب یک مناظره بود در امریکا که چون اصول ما در اینجا دربارش گپ میزنیم، اصول افهام و تفهیم در اونجا مراعات نشده بود، به یک تراژدی تبدیل شد. وجه بسیار یک تراژدی کلان است که بزرگترین رهبری که امروز در دنیا انتخاب میشه از این دو نفر یکیش انتخاب میکنه. یک تراژدی است. و او را انسان میتونه یعنی کسایی که من حیث ساکنان کره زمین یا هموطنان کلان ما شما در جهان به این رقم کلانایش باشه دیگه، خون نتایج معین است که چه رقم ذهنیت ها وجود داره. دو نفر شخصیت های اثرگذار سرنوشت افغانستان هم بودن و شاید هنوز هم باشن. به هر صورت لودین صاحب دغه فرمول ته به راسو د موږ په نظر باندې موږ فکر کوو چې یوه ټولنه او د ټولنې غړي هغه افراد یا که داسې فکر وکړو چې ټولنه لکه یو تعمیر داسې ده، نو دا د ټولنې غړي لکه د هغه تعمیر خښتې او مواد دغسې دي. نو که چېرته داسې ورته وګورو چې دا اول چې جوړېږي د محتاجي په دوره کې
د محتاجي په دوره کې هغه افراد هم وي. بیا دوی وده وکړي، د ځینو خنډونه باید دوی تیر شي چې داسې وده وکړي چې دوی د استقلال او خودکفایي دورې ته ورسیږي. دا یوه ښه دوره ده، اما هغه لوړه او عالي دوره د انسان د ژوند لپاره او د ټولنې د سعادت لپاره نه ده. د دې لپاره چې ټولنه او افراد د سعادت او فلاح او سلام دورې ته ورسیږي، دوی ځینې نور خنډونه باید له لارې نه لرې کړي او بیا دوی هغه مرحلې ته رسېدای شي. موږ په دې تېرو پروګرامو کې د ذهنیت د سولې د ذهنیت د جوړولو په سلسله کې دغه 4 خنډونو باندې موږ پخوا پروګرامونه جوړ کړي وو چې په افغانستان پیس چینل کې په یوټیوب کې موجود دي. دوستان کولی شي هلته ورشي وګوري. موږ به په کامنټ کې دلته بیا لینک واچوو. نو موږ غږېدلي یو د ژبې په باره کې، د مقصد د نسبوالي په باره کې، د انضباط د نسبوالي په باره کې، د ایګو د مدیریت په باره کې. بیګا ایګو هم هلته په هغه موضوع کې، په هغه مناظره کې که چېرته دا مذاکره وای نتیجه به فرق درلود، اما چون مناظره وه یو د بل سره مبارزه کوله، داسې تقابل کې ولاړ وو، دغه تراژیدي نتیجه شوله. نو دغه مطلب چې موږ دغه سلاید ډیر نو خپل وطنوالو مینوالو سره شریکو، هغه په څو طریقو باندې کوای شو چې دا توضیح کو. یعنی هر انسان د نن په خپل وجود کې پوتنشل یا تعداد قوتونه لري د خپل رشد لپاره، خو په شروع او پیل کې ضرورت دې ته لري چې هغه قوتونه یو نوع ښوونه روزنه وسي، پالنه وسي، او هغه په ښه توګه باندې له مخې نه هغه خنډونه چې د دې د رشد په مقابل کې پراته دي هغه لرې سي. نو هغه په طبیعي توګه هم انسان رشد کوي، غټیږي، لویږي، په یو نوع د خودکفایي او غواړي په یو سطح کې د سلام ساحې ته ورسیږي. اما که چیرې د هغه لپاره شرایط په داسې توګه باندې تنظیم سي یا خپله داسې هڅې او کوششونه وکړي چې دغه خنډونه چې یاد سوي دي دا یې له مخې نه لرې سي، نو په ښه توګه رشد کولی سي. په ټولنه هم همدا رقم په داخل کې دننه یو نوع پوتنشل او قوتونه لري، خو چې هغه د متحول کېدو یا د انکشاف په لوري باندې ورته که امکانات برابر سي او په ښه توګه رشد وکړي، نو د فلاح او سلام ساحې ته رسېدلی سي. با د فلاح او سلام ساحې ته یا د استقلال ساحې ته مخکې هغه مشخص شیان چې هغه واضح دي ډېر، هغه دلته ذکر سوي دي، لکه ستاسو دورانی صاحب ورته اشاره وکړه چې دغه 4 خنډونو ته موږ او تاسو خبرې کړي دي، او دغه 4 خنډونو کې د 4م خنډ موضوع تاسو په دا لویه مناظره کې هم وکتله چې څنګه یې ځان ښوده او څنګه یې په یو بل باندې هغه د خپل دننه شخصیت او د خپل وجود حالت ښوده. نو دا که چیرې وغواړي چې دا ملکونه اکثرا په ځینو ساحو کې د صلاح او فلاح د عالي ساحې ته رسېدلي دي، اما دغه مشکلات چې دنیا کې راپېښېږي علت یې همدا ده چې دغسې خبرې پکې لا پاتې دي، دوی دومره رشد نه ده کړی چې وکولی شي چې رښتیا د دنیاوالو لپاره د سولې او د سلام برخه شي. اما علت ده چې د جنجالونو برخه ګرځېدلي دي. ما امروز و 5 پروگرام سابقه درباره همین مانع پنجم که او مهارت‌های فهم و تفهیم است درباره از گپ میزنیم و امروز هم برای ما اختصاص دادیم و امکان داره 1 یا 2 پروگرام دیگه هم در این باره باشه برای اینکه افهام و تفهیم یکی از موانع بسیار بزرگ است که هم باعث عدم رشد افراد میشه و هم باعث عدم رشد جامعه میشه. از او خاطر ما سریزی فوکس زیادتر داریم و درباره زیادتر گپ میزنیم. نو لودین سے په مخ بلار شو. نو مهرباني. مخکې دې چې دغه سلاید ته لاړ سم، زه غواړم ووایم
موږ په تیرو پروګرامو کې په تیرو کالو کې پروګرام کې موږ یو پروګرام هم لري د زعامت په باره کې او موږ وویل چې هر ټولنه داسې یو زعامت خدای پاک ورکوي چې دوی مستحق وي نو که موږ داسې فکر وکړو چې د متحده ایالاتو ټولنه امکان لري هغه حالت د اضمحلال ته رسېدلی وي او دغسې بیګان چې موږ ولیدو دغسې یو زعامت خدای پاک ورکوي دوی ته د راتلونکو 4 کالو لپاره د ما چورت دې ته خراب داسې دغه نوره نړۍ خو د دې مستحق نه دي چې داسې زحمت ولري نو خدای پاک د خیر پېښ کړي په هر صورت باندې د مفاهمې ابعاد موږ هم ویلي وو دا به یو خلاصه کړو چې یو تازګي راسي د مفاهمې مختلف اړخونه یو دا دي چې مفاهمه او هغه افهام او تفهیم و قانونه لري چې هغه قوانین تطبیق نشي مثبت نتیجه نه ورکوي بل شپږ ایګویي حالتونه دي چې که چېرته موږ یو د بل سره د افهام او تفهیم نه د غلط ایګویي حالت نه استفاده وکړو هم مثبت نتیجه نه ورکوي او 15 نیتونه دي د تعامل چې که موږ هغه درست نیت ونه لرو هم مثبت نتیجه نه ورکوي نو موږ په دغه تر اوسه پورې د قوانین باندې بحث ډېر کړی ده د شپږ حالتونه په تیر پروګرام کې هم موږ مطالعه کړل اما د دې لپاره چې هم د موږ لپاره ښه واضح شي او هم د دوستانو لپاره نن به بیا پې تیر شو په دغه باندې او نور به په مخ پسې لاړ شو ښه خبره ده موږ دوست تحسین لودین صاحب سلامونه وړاندې کړي دي ډېر سلامونه د تاسو ته ورسیږي ډېره مننه چې زموږ د تشویق لپاره همیشه راځئ او نور دوستان هم که حاضر وي او دغه پروګرام ګوري خپل نظریات خپل تجربې او خپل کامنټونه دلته زموږ سره شریک کړي ډېره مننه تحسین لودین صاحب هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او په خپلو کارونو کې کامیاب او موفق اوسي نو هغه قوانین چې موږ ویلي وو سري به پې تېر شو د حالت او وضعیت قانون ده د حضور قانون د فرضیاتو قانون ده د مکان او ظرفیت قانون د عاطفي او احساسي پوهې قانون د تقدیر او ستاینې او تحسین قانون د حقیقت قانون چې په انګلیسي باندې هم د دوستانو لپاره دلته ویل the law of state the law of presence the law of assumptions the law of space the law of empathy the law of acknowledgement and the law of truth موږ دغه ټولو باندې کار کړی ده او دوستان کولی شي چې افغانستان پیس چینل ته لاړ شي او هغه پخواني پروګرامو کې دا وګوري تیر پروګرام کې موږ بیا دغه هغه باندې کار وکړو شپږ ایګویي حالتونه او په دغه باندې بیا موږ یو مرور کوو چې حافظه هم تازه شي او امکان لري په حافظه کې پاتې هم شي نو موږ وویل چې هر انسان چې د بل انسان سره خبرې کوي د دغو شپږو حالتو ایګویي حالتو نه دوی به خبر وي نه اما دغسې حالتونه موجود دي چې موږ یو د بل سره غږیږو د والد ایګویي حالت چې هغه په دوه ډولو ده یا انتقادي او سختګیر والد او یا هم نرم او مهربان والد بل د بالغ ایګویي حالت چې هغه بالغ او عاقل او بالغ چې په اسلامي کلتور کې او افغانستان کې په پیړیو خلکو یغه ته توجه کړې چې یو نفر که عاقل نه وي لیونی وي کوم کار وکړي هغه نه قبلوي محکمه هغه دوی عمل ته داسې جزا نه ورکوي منفي عمل ته چې یو عاقل او بالغ هغه کار کړی وي
نو دا یو ډیر مهم رول لري د ایګوي حالت. او بیا د ماشوم ایګوي حالت د هغه په درو رقمو ده. یو ناڅاپي یا سپانټینیس چایلډ، یا غلی او عاجز ماشوم، او یا غوسه‌ای ماشوم. نو دغه شپږو حالتونه او افهام او تفهیم مثبت نتیجه ته نه رسیږي که موږ هغه دوه نفر چې غږیږي د دوو مختلفو ایګوي حالتو نه یو د بل سره غږیږي، چې په هغه باندې بیا موږ بحث کوو. نو راځئ لږ به تشریح کړو چې د دغه هر ایګوي حالت خصوصیات یې څه شي دي. ګلدین صاحب کوم تبصره لري دې باندې اوسې وکړه چې بیا پسې لاړ شو. نو اکثرا موږ تاسو دې ته اشاره درلودله چې هر څوک چې څه خبرې کوي او د بل سره مفاهمه کوي، له دغه مخکې نه دغه درې حالتونه او دغه وضعیتونه پکې راښکاره کېږي چې تقریبا واضح ده چې که چیرې موږ د خپلو ورځنیو خبرو او چارو ته وګورو، نو په دغسې یو موقفونو کې راڅرګندېږو، یا په مفاهمه کې چې خلک یو د بل سره خبرې کوي، په عادي خبرو کې هم کله کله په مجالسو کې کینی سره په یو موضوع باندې خبرې سره کوي، یا دغه زموږ او تاسو د وطنوالو بعضې سپیسونه دي، دغه حالتونه هلته ځان راښکاره کوي. که چیرې یو څوک ورته غوږ ونیسي او متوجه اوسي، ورته په دغسې حالات کله کله بدل کیږي، داسې یو رقم لوبه غوندې کیږي چې کله یو حالت نیسي بل حالت نیسي، او کله کله یو څوک غلی کیږي او خپلې خبرې بندوي، او دغسې وضعیت هلته موږ او تاسو بار وینو، لیدل کیږي. نو هغه د دې ایګو حالتونه هلته راښکاره کوي. افغانان هم په عام لحاظ باندې خصوصا د ایګو د حالاتو په منځ کې یعنی ډیره لوبه سوې ده. وما علت هم ده چې موږ د مفاهمې او یا یو بل ته د مذاکرې، ځکه مفاهمه د مذاکرې هم مغز تشکیلوي. اکثره مذاکراتو کې هم دوی چې تر څو حتی آمادګي نیسي مذاکراتو ته، دغه ایګوي وضعیتونه سبب د دې کېږي چې دوی ونشي کولی چې په ښه توګه باندې ذهنا عیار اوسي. او موږ شاهد یاستو د افغانستان د حالاتو، د تیرو حالاتو کې خصوصا مشران یا بعضې ګروپونه له همدغسې حالاتو سره مخامخ سوي دي. نتیجه یې معلومه ده. نو په مخ به لاړ شو. د انتقادي او سختګیر والد خصوصیات څه خصوصیات لري؟ موږ څه خیال پوهېږو چې دا نفر یو سختګیر او انتقادي والد ده، یا د افغانستان په حساب باندې ورته وایو ځیږ ده. خصوصا د پښتنو په کلتور کې چې ورته دا ډېر تکړه سره د ځیږ پښتون ده. نو د هغه خصوصیات دا دي چې دی انتقاد کوي، زر قضاوت کوي په نورو باندې چې نه بابا ته غلط یې، داسې نه ده، داسې زه دا یم، دا درسته. په دې رقم سره انضباطي ده. که چېرته هغه نفر مقابل طرف هغه وي ضعیف وي، امکان لري یوه څپړې م ووایي، یا بیا داسې بدې خبرې م ورته وکړي، توهین یې م کړي. اصلاح کوونکی ده، یا هغه تدریبي هغه ورته وایي چې نه ته غلط، باید داسې کار وکړې، داسې ځان باید اصلاح کړې. دغه نصیحت ډېرو خلکو ته کوي. هغه زموږ په دریځه به چې ورته وایي نصیحت پدرانه ورته وایي، لکه جزا ورکوي. چېرته دا ځینې ویډیوګانې به م لیدلي چې د کلي یو سپین ږیری راسي، یو نفر دا ګناه یې کړې که نه یې کړې، لښتې یې پسې راوړي وایي یې په یو نوم یا په بل نوم باندې. دغه سختګیر ده. متحجر هم ده، یعنې د نورو خلکو خبرې نه ګوري، دوی چې څه فکر کوي، څه شي باندې عقیده لري، باور لري، یا دا بیخي حقیقت ده، دا درسته، خلاص نور خلک غلط دي.
په ارزښتو باندې کلک ولاړ دي، هغه خپل ارزښتونه که مثبتي که منفي په هغو باندې کلک ولاړ وي، په نورو باندې محدودیتونه وضع کوي. اوس په افغانستان کې وینئ چې په مختلفو خلکو باندې محدودیتونه وضع شوي، دا له کوم یوګویي حالت نه سرچینه نیسي. په هره موضوع باندې نظر لري. تجربي خلک دي د نورو په اذیت باندې احساس د آرامي کوي. که دغسې خصوصیات خلکو چې ووینئ چې ډېر زیات دي، نو پوهېږئ چې دا یو انتقادي او سختګیر والد ده. اما دغه خصوصیات په موږ ټولو کې شته، تر یوې اندازې پورې شته، اما په مرور د زمان چې موږ لویږو دا یا وده وکړي او یا وده نه کړي، اما هغه تخم د دغو ټولو په موږ کې شته. او بله خبره دا ده چې په کومو حالاتو کې کله کله یو له دغه خصوصیاتو نه راڅرګندېږي د موږ په خبرو کې معمولا، او کله کله ضروري دي چې راڅرګند شي. او خو ضرورت په دې چې بعضې وختونه کې یو ټولنه یا خصوصا خلک چې ځینې مسؤلیتونه لري، نو د یو تعداد نظم و ادارې لپاره هم دغسې خصوصیات لازم دي. یعنی پروګرام چې به پرې راسو چې په کوم حالت کې دا افراطي کېږي، په کوم حالت کې تفریطي وي او په کوم حالت کې مناسب وي. یعنی مطلب د ما دا ده چې مثلا محکمه کې یا د پولیسو په یو عملیاتو کې یا مثلا کورنۍ کې یا په صنف کې یا په شفاخانه کې د مریض سره مختلفو حالاتو کې څنګه وضعیتونه اختیار شي د دې لپاره چې نتایجو ته ورسیږي. خو کله کله خلک له ځانه خبر نه وي، یعنی بې له حالت یا وضعیت نه په داسې یو حالت کې راځي چې هغه د مفاهمې د اختلال سبب کېږي. رښتیا د مهربان او نرم والد خصوصیات د پخواني د سختګیر والد نه فرق لري. هغه دا ده چې دوی مینه‌ناک وي، دوی اسانګیره وي، غوږ نیونکي دي، غوږ نیسي خلکو ته که یو نفر چې وغږېږي دوی داسې نه ورته وایي چې چوپ خلاص، غوږ ورته ونیسي چې ودرې، څه مشکل لري، کومه موضوع باندې غږېږي. تشویقي وي، خلک تشویق کوي چې یا کار وکړي یا خپلې خبرې خلاصې کړي، کومک ورسره کوي، مرستندوی ملاتړ وي، د یو نفر بخښونکي وي، که چېرته یو نفر نه سهوه وشي ډېر ژر یې بخښي، دلداري ورکوي، ملایم خصوصیات لري، غمخوری وي، تودوالی خلکو ته ورښيي، یعنې د دوی ته ځان ورنږدې، مهربان، سخي، د خلکو لحاظ کوي او داسې نور خصوصیات لري. دا هم په ځینو حالتو کې ضروري دي، په ځینو حالتو کې امکان لري د نورو خلکو د ودې مانع وګرځي. یعنې که چېرته په افراطي ډول وي، په افراطي ډول باندې دوی د نورو خلکو د مشکلات هغه باید په خپله حل کړي او د مشکلات د حل په لاره کې وده وکړي، د هغو مشکلات دی په خپله مالکیت یې نیسي چې نه دا زه درته حل کوم، او هغه نفر هغه حالت خودکفایي ته نه پرېږدي چې لاړ شي. نو که یو دوه کسان یا په مجلس کې داسې یو خلک موجود دي چې د مهربان والد خصوصیاتو لري او بل طرف ته د انتقادي سختګیر خلک او د یو موضوع په یو موضوع باندې خبرې کوي او د وخت محدودیت هم موجود وي، زه داسې فکر کوم چې دا انتقادي سختګیر والد خصوصیات والا به دا موضوع خپله داسې مخته یوړي چې په خپله نفع یا په خپلو نظریاتو له تاثیر لاندې بې راولي او بالاخره به هغه مفاهمې اصلي مقاصد چې رضایت او ښو نتیجو ته رسېدل دي دا له محدودیت سره یا له خنډ سره مخامخ شي. نو په خپل ځای کې هر یو ښه دي، خو زه فکر کوم چې دا د مهربان نرم والد خصوصیات عمومي د انسان د طبیعي او فطري حالت سره ډیر برابر دي. که چیرې د یو انتقادي سختګیر مقابل کې هم لږ غوږ ونیول شي، همدلي ورسره وشي، خو
داسې مرسته ورسره وکړي چې ته دغه انتقادي حالت نه وکولی شي چې وباسي، یعنې وی پېژني چې دی په دې کوم حالت کې ده او دغه حالت نه څنګه بالاخره متوجي کړي چې تر څو دغه وضعیت نه ووځي. ځکه دا مفاهمه ډېر یو عجیب حالت ته، ځکه چې کله چې دوه کسان سره خبرې کوي نو ډېر تمرکز په خپل فکر باندې چې زه څنګه خبر وکم، څنګه جواب ووایم، مقابل د دې چې هغه بل مقابل طرف ته فکر وکړي. خو ښه مفاهمه دا ده چې د جواب او د په ځان باندې تمرکز په څنګ کې د مقابل طرف خصوصیاتو ته متوجي چې وی پېژني چې دا په کوم وضعیت کې ده او څنګه هغه له دې موقف نه راوباسي. نو دا یو هنر هم ده، یو مهارت او هنر هم ده. لوی هنر ده د غوږ نیولو. پخواني هغه د ظرفیت او مکان په قانون کې موږ په دې باندې خبرې وکړې چې د انسان احساسات او افکار او ټول شیان لکه یو ټانک چې وګورې په هغې کې دا ټول ور واچوې چې ډک وي، نوی شی چې ورځي ترې تویېږي. اما که چېرته غوږ ونیسې په ورو ورو باندې لکه یو شیردان چې هغه ټانک ته کېږدې او په ورو ورو د هغه نه د اوبه راتویېږي، په هغه ټانک کې ظرفیت پیدا کېږي د نویو شیانو لپاره. خو یعنې دغه انتقادي سختګیر خلکو سره که چېرې وضعیت داسې نو د هغوی دغه احساسات او هیجاناتو ته چې لږ موقع ورکړي چې ټانک کې جای پیدا شي او په هلته بیا داسې یو پوښتنه یو سوال ورته مطرح کړي چې هغه د فکر کولو توان پیدا کړي چې هغه فکر وکړي. دا په هغه حالت کې کېدای شي چې دغه نفر چې غواړي تاثیرګذار شي د بالغې ګویي حالت نه راشي. دغه نقطه راشي، یعنې په دغه بالغ ګویي حالت کې هم د ځان هم د نورو هم د حالت یو تعادل کې لپاره کار کوي. لاړ به سو ډېر ښه سو دغه د ګویي د بالغ انسان خصوصیات چې دي، هغه نفر بلوغ ته رسېدلی وي، مدبر وي، فکري بلوغ لري، احساس د مسؤلیت کوي، محترم وي، هم د ځان احترام کوي هم د نورو احترام کوي، د نورو انسانانو کرامت احترام کوي، دوی لحاظ کوونکي وي، منطقي وي، معقول وي، تحلیلي فکر کوي، عقلاني فکر کوي، مسؤلانه عمل کوي، عاقل او بالغ وي. دغه عاقل او بالغ د موږ د اسلامي کلتور نه راغلی، عاطفي کنټرول لري، حق او ناحق نه کاریږي او نه خلکو ته ناز ورکوي. او اوس حالت کې په دغه حاضر حالت کې ژوند کوي، نه په ماضي کې بند وي او نه ډېر راتلونکي کې غږیږي. په مناسب اندازه باندې دغه اوس چې شي دي څه رقم سره کولی شي چې دغه حاضر حالت وضعیت ته وده ورکړي او ښه یې کړي. دا د دوی خصوصیات دي. نو دغه حالت کې اوسېدل یا دغه حالت اختیارول په مفاهمه کې سبب د دې کېږي، د تفاهم کېږي، سبب د تفاهم او داسې تفاهم چې په اصولو باندې برابر او د ښو نتایجو سره مل مفاهمه رامنځته کېږي. بسیار مهم هم است. در پروگرام گذشته ما به اشاره کردیم که چون هر 6 حالت ایگویی در هر کدام ما وجود داره، اگر ما آگاهانه امی حالت ایگویی بالغه مسئولیت کلی چیز را برش بتیم، اون نفر بسیار موفق می باشد که به یک نتیجه مثبت زود برسه، برای اینکه او میتونه امی حالت ایگویی بالغ میتونه تصمیم بگیره که این شرایط حالت انتقادی کار است، اینجا برخورد نرم کار است یا کدام برخورد دیگه طفلانه که ما درباره از اونا گپ میزنیم. مخبلارسو ده ناتایپی ماشوم یا اسپانتینیس چایلد ماشوم خصوصیت دسیدی که دوی
شوخی کوي، بازیګوش وي، کنجکاو وي، همیشه خوشحاله خاندي، جذابیت لري، مبتکر وي، خلاق وي، د نورو سره رقابت کوي، محبتي هم وي. خلک پیشګویي نشي کولی چې دا به اوس څه کوي. ناڅاپي یو عمل کوي، بېغمه، د دنیا غمونو پسې دومره نه ګرځي، خوشبینه وي، ډېر قوت لري چې خلک قانع کړي، هغه خپل نظر ته یې راولي او ټوکې کوي، او ځینې نور دغسې و امثال هم. دا د دوی خاصیت وي. او دا په عمر پورې اړه نه لري. امکان لري یو نفر دغه د ناڅاپي ماشوم خصوصیات ولري، دی 50 کلن، 80 کلن، 70 کلن وي. اما دا دغه یو ایګویي حالت داسې په موږ کې موجود نه. د غلي او عاجز ماشوم خصوصیات هغه دا دي چې دوی حیاناک وي، شرمیږي، شرمندوک وي، ډېر معذرتي وي، هر شی چې وسي ولا بخښنه غواړم، دا داسې ما حالت نه و. ودرېم یو نفر د ما په زړه کېږي، هغه یاره په نیم ساعت کې خو به یې 100 واره یاد کړي چې نه پوهېږم د تاسې څخه او د موږ کمیا something like this، یو خاصه اصطلاح ده په دري ژبه کې. اوس مې فکر ته نه راځي، که راغله بیا به یې هغه کوم. حساسیت لري، ډېر زر هغه څوک چې ورسره وغږېږي د دوی په احساساتو باندې تاثیر کوي. غلی او آرام وي، کله کله ډېر زاړي، چورتي هم وي، او درونګرا ورته وایي، انتروورټ دی ته درونګرا خلک وي. دا غلی ایګویي حالت ده د ماشوم. او شپږم څه ده د غوسه‌ایي ماشوم خصوصیات، هغه نو تمسخر کوي. بېګام به که چا مناظره لیدلي به یې نیسي غوسه‌ایي ماشوم یې کوم یو و او څومره استعمال شو. ده عکس العمل ښیي زر، په ځان مین وي، نارسیسزم او دغه حالت ایګوتیزم، خودپسند وي، غوسه‌ایي وي، زر قهر ورځي، د ځان همیشه دفاع کوي چې نه ما دا کار نه ده کړی، دروغ یایي، مثلا بېګا څومره دروغ وویلی شول، په نورو باندې ملامتي اچوي، دا د ما ګناه نه ده، خپله ملامتي نه مني، پوچه ژبه لري، تهدیدآمیزه وي، دیماندینګ یعنې غوښتونکي وي، میم زورما واړه د ما دغه حالت نه، او ګستاخي هم کوي، نورو ته احترام نه کوي. خو نو دا 70 کلن او نږدې 80 کلن خلک هم چې سن په لحاظ نه ده، مګر خصوصیات هم داسې ښیي. او دغه خصوصیات دي، لکه پرون چې موږ بېګا که چا اورېدلي خبرې او په انګلیسي باندې وارد وي، نو پوهېږي چې دغه ایګویي حالتونه په څه رقم سره استعمال شول. او نه تنها په ژبه کې بلکې هغه بدني حرکاتو کې هم ښکارېږي که نه، د لاسونو خوځول او خبرې د لهجې یا د آواز یا د لغاتو استعمال، دغه حالات ښیي شي پکې. او دا ټول انسانان تقریبا په همدغسې خصوصیاتو کې تبارز کوي، مفاهمه په داسې وضعیت کې راوځي. یعنې که د دغو شیانو خلک آګاهي ولري او پوه هم سي چې دوی هغه د دوی مسلط حالت کوم یو ده، د نورو خلکو سره چې غږېږي، بیا دوی کولی شي تغییرات راولي، خصوصا که دوی په دې باندې متوجه شي چې زه په دغه حالت کې کنټرول هغه د خپل بالغ او عاقل ایګویي حالت ته ورسپارم، او کوم حالت د هغه په لاس کې وي. بیا نو دوی ډېر په مناسب وخت کې مثبت نتیجې ته رسیږي. او که چېرته آګاهي ونه لري، لکه د افغانستان حزبونه چې همیشه یو د بل سره تجزیه کېږي، یو حزب متحد نه ده پاتې شوی په دا 80 کاله تاریخ د افغانستان کې. عین د
یوش زلمیانو له دورې نه یعنې د شاه محمود خان د صدارت له وخت نه چې حزبونه جوړ شوي وو تجزیه شوي جوړ شوي تجزیه شوي دغه ایګویي حالتونه د موږ د دغو حزبو زعیمان له دغو نه آګاهي نه لرله او غلط استعمال شوي دي ده ځکه انشعاب هم کړی و ټولو کوم نتیجې ته نه دي رسېدلي نو دغه نتیجه یې سړی په خپل ټولنه کې ویني ګوري چې دا د ټولنه کې د مشرانو یا د سیاسي تاریخچه خصوصا په د مفاهیمو کې د خپلو خلکو سره د ګروپ دننه او یا د باندې ګروپونو سره یا ډلو سره هغه نتایجو ته سړی ګوري دغسې نتایج موږ او تاسو تر اوسه پورې لرلي دي نو دغه شپږ حالتونه د هغه د فرضیاتو د قانون سره د حقیقت د قانون سره او هغه د واقعیت د حلقې او زنجیر سره چې یو ځای سړی مطالعه کوي بیا پوهېږي چې څومره مشکلات دلته پیدا شوي دي دا خو موږ په خپله پیدا کړي دي نو موږ د تحلیل او پوهې لپاره دا شیان جدا کړي کنه ټول یو د بل سره داسې ارتباط لري لکه یو شبکه ده سره مخ به لاړ شو لودین صاحب دلته دغه هر یو حالت څه ده چې په موږ کې موجود ده ټول دا چې موږ وده کوو یو یا دوه حالتونه له نورو نه ډېره وده کوي او هغه مسلط کیږي اما مهم دا ده چې موږ ټولو ته ضرورت لرو په ځینو حالتو کې موږ ټولو ته ضرورت لرو اما په مناسب اندازه باندې مشکل هغه وخت پیدا کیږي چې یا افراط ولري اضافي وي او یا ناکافي وي دا اوس مثلا انتقادي سختگیر والد امکان لري که هغه ټول خصوصیات چې موږ ویلې که په هغه باندې کلک ودرېږي او هېڅ ترې تېر نشي په هېڅ حالت کې نو دا بیخي افراطي اضافي وي اما په ځینو حالتو کې ضرورت ده چې ته د انضباط نه ګټه واخلې ضرورت ده چې ته خلک تشویق کړي چې اصلاح شي ضرورت ده چې په خلکو انتقاد وکړي ضرورت ده چې خلکو ته ووایي چې راځئ شف نه وایو داسې واضح محکم ودرېږو په دې ځای کې له ثبات نه استفاده وکړو په مناسب اندازه او کله کله چې هغو ته ضرورت وي او موږ یې ونه کړو پرېږدو چې هر شی چې خدای پاک کوي هغه به وشي خلاص خدای پاک ته هر شی پرېږدي هغه خپل مسؤلیت نه ادا کوي نو هغه هم ناکافي ده عین رقم مهربان والد که چېرته ډېر د مهرباني د خصوصیاتو نه استفاده وکړي نو هغه مقابل طرف بیخي نازولی راځي هغه احساس د دې کوي چې زه خو فرق نه کوي دغه نفر د ما کارونه ټول راته خلاصوي او د ما مشکلات دی حل کوي نو د دې ممانعت کوي چې هغه نفر وده وکړي او خپل مختلف مرحله د خودکفایي مرحله ته او د فلاح او سلام مرحله ته وده وکړي او که ناکافي هم وي مشکلات پیدا کیږي او په عین وخت کې په مناسب اندازه باندې ضرور ده نو مهم دا ده چې دغه د بالغ ایګویي حالت کې چېرته لکه هغه په یو ارکسترا کې یو ډایرکټر لري چې هر سازنده ته یې چې تو اوس دغه دا د تا آله دلته ارمنیا په کار ده دلته طبله په کار ده دلته شپېلۍ په کار ده دلته یغو ته اشاره وکړي اوس د تا وار ده اوس د تا وار ده اوس د تا وار ده دغه ډایرکټر دغه بالغ ایګویي حالت کې په قسم د ډایرکټر کار وکړي نو په هر حالت کې دوی کولی شي چې هغه مناسب ایګویي حالت مطرح شي او د هغه نه استفاده وشي یعنی دا مفاهمه ډېره اسانه ساده خبره هم نه ده چې دا موږ یعنی خبرې کول که انسانان په همدغه مهارت کې همدغه سکیل باندې سرمایه گذاري وکړي او دغه ته اصلاحات راولي په دې باندې نو ډېر مسایل حل کیږي هم په دنیا یا د نړۍ یعنی دغه شیان چې موږ مطرح کوو دا ډېر بنسټیز شیان دي
په دې باندې موږ هغه ډېر شیان چې په پراته دي ریښې د مشکلاتو دغه دي دلته ریښې دي هغه ریښې له خاورې او سره ورشي په پراته څوک یې نه ویني موږ هغه شیان ټول ترې ایسته کړي دي چې دلته بحث وکړو چې دغه ریښې دي د دغو مشکلاتو یعنی د کامیابۍ او د مشکلاتو د خنډونو یا د عدم رشد بنیادونه او بنسټونه په دغه ځای کې پراته دي یا مثلا د اتفاق او اتحاد یا یو د بل سره د همکارۍ یا یو بل سره د مخالفت علتونه په دغه ځای کې ډیر پراته دي بل د دې لوی مشکل په دې کې ده چې موږ فکر کوو چې عمر مثلا زه اوس مثلا د مثال په توګه خپل عمر به خلکو ته نه ښیم مثلا زه اوس د 500 کالو یم زه فکر کوم چې عاقل او بالغ یم زه چې د تاسو رغږیږم د خپل هغه مسلط یګویي حالت نه یم خبر چې ما کوم یو ده زه د تاسو رغږیږم خبر مې وکړله ته ماته جواب راکړې او هغه جواب د تا ما نه خوښیږي اختلاف پیدا کیږي علت دا ده چې زه فکر کوم چې ما خو خبر وکړه څنګه د 550 کالو هر څومره عمر دی زه فکر کوم چې ته د ما په شان عاقل او بالغ یې ته باید د عاقل او بالغ له یګویي حالت نه ماته جواب راکړې اما د افهام او تفهیم داینامیک داسې دی چې که زه له انتقادي حالت نه د تاسو راوغږیږم او زه خبرم نه یم چې زه د دغه حالت نه غږیږم په دې افتخارم کوم چې زه ځیږ پښتون یم او د تاسو له دغه حالت نه غږیږم زه د تا عاقل او بالغ یګویي حالت نه دعوت کوم چې ماته جواب راکړي زه د تا هغه غوسه‌ای ماشوم دعوت کوم چې ماته جواب راکړي یعنی انسان تقریبا همدغه ترکیب دننه موجود ده چې د بالغ حالت او یا مثلا سختگیر والد نرم والد ناڅاپي ماشوم غلی ماشوم غوسه‌ای ماشوم دا ټول ترکیب د موږ او تاسو په دې وجود کې شته ده خو له کوم حالت نه یا په کوم حالت کې له کوم یو نه استفاده یا ګټه اخلو یا کوم شی را اصطلاح بروز کوي را مخته کیږي په مفاهمه کې او نو دا یو تقریبا یو لوی میدان کې لوبه غونډه ده چې دا مختلف وضعیتونه څنګه سره ترکیب کیږي او په نتایج باندې اثر اچي دي خبرو او هغه خلک چې آگاهی لري هغه کولی شي چې دغه ترکیب باندې تاثیر وکړي هغوی چې ځان خبر دي له نورو خبر دي په دغه مطالبو باندې خبر دي هغه خو بیا په دې پوهیږي چې وضعیت سره کم ده څوک له کوم وضعیت نه خبرې کوي او مقابل کې باید څنګه خبرې وکړي مثلا انتقادي سختگیر والد او بل طرف هم انتقادي سختگیر والد په موقف کې رامنځته شي خو هلته معلومدار جګړه او جنجال پیښیږي او یا یو طرف مجبوره ده چې غلی عاجز ماشوم وګرځي تر څو چې د بل سړي خبرې یعنی وضعیت له خرابي نه مخنیوی وشي اما علت هم ده چې د مفاهمې او کله کله د مجالسو دپاره یو تعداد اصول عمومي ټاکل کیږي چې تر څو نتایجو ته ورسیږي ګراوند رولز چې ورته وایي چې کوم شیان باید رعایت شي په عامه توګه باندې تر څو مفاهمه یا هغه مجلس یوې نتیجې ته ورسیږي لکه د لوبو په میدان کې چې اصول دي د مفاهمې لپاره هم بعضې ځایو کې چې مذاکره هم ویلی شي سړی ورته چې ځکه مذاکره کې هم مفاهمه اصلا رامنځته کیږي په یو چوکاټ کې دغه چوکاټ او اصول د دې لپاره دي چې تر څو دغه مفاهمه د بالغ حالت په مسیر کې حرکت وکړي او طرفونه یا خواوې ځان د بالغ حالت سره متعادل وګرځي کله کله ریفري مالته موجود دي چې څوک داسې بې ځایه انتقادي سختګیر وضعیت نیسي نو بیا بل طرف ته تر یو حده پورې اوري اما دا مني چې دا وضعیت په کوم وضعیت کې قرار لري یا کوم وضعیت نه خبرې کوي نو دا یو تقریبا ډیره مهمه لوبه ده که چیرې سړی ورته د لوبې خطاب وکړي چې د موږ او تاسو د مجالسو د خبرو
میدان کې همیشه لوبه کیږي، خو دغه لوبه د باندې نه وي بلکې دننه د انسان د مغز او د زړه ترمنځ جریان پیدا کوي. دا د لوبې میدانونه دي. او رښتیا هم ده. نو هغه خلک چې دغه مهارتو باندې وارد دي هغه کولی شي چې مثلا ته د ما سره د سختګیر والد له ایګویي حالت نه د ما سره وغږېږې، زه په څه رقم سره کولی شم چې هغه د تا اوسنی حالت په هغه باندې اعتراف وکړم او بیا داسې سوال مطرح کړم چې تا د سختګیر ایګویي حالت نه د بالغ ایګویي حالت ته راولم. او دا ډېر دغه مهمه موضوعات همدا دي چې څنګه درک رامنځته سي او بالاخره یو تعادل ته راولي بل څوک. یا په څه رقم سره تا د غوسه‌ایي ماشوم نه بالغ حالت ته راولم، بیا موږ کولی شو د بالغ ایګویي حالت له منځ منطقي او عقلاني بحث وسي، خبرې وسي او نتیجه ته ورسېږو. ستونزې په همدغه ځایو کې دي، کامیابیان یې هم په همدغه ځایو کې دي. دغه یو ډېر مهم مهارت ده چې دوستان یو وارې ترې خبر سي، بیا دوی کولی شي چې دغه ایګویي حالت د بحث او د مفاهمې لپاره د هغه بالغ ایګویي حالت چې دواړه خواوې ټولې خواوې په هغه حالت کې وي، بیا ډېر زر مثبت نتیجې ته رسېدی شي او متقابل تفاهم منځته راځي. درانه صاحب یو پوښتنه دلته داسې ده چې د مفاهمه خو تا نه همیشه په خبرو کې نه ده، مفاهمه خو د پیغامونو د نوشتو او د حتی خبرونه یا یو د بل سره بعضې تبصرې په بعضې موضوعاتو باندې کره کتنې، دا هم له دغو حالاتو نه تیریږي. مثلا یو څوک یو متن لولي، هغه په فکري لحاظ یو انتقادي والد په وضعیت کې ده، اکثرا هلته په متن باندې یا په بعضې شیانو باندې انتقاد کوي، د چا په خبرو باندې تبصره کوي. یا مثلا څوک په مختلفو حالاتو کې هغه اثر د لیکنې یا د کتابونه چې لیکل سوي تقریبا دغه خصوصیات هلته هم ځان ښیي په دې متونو کې که نه؟ دا ښیي. موږ په راتلونکي پروګرام کې یو سلاید هم زه خلکو ته ورښیم وپوهېدې چې په هغه باندې به بیا زه ورته ښه بحث وکړو. دغه یو ایراني الاصل امریکایي پروفیسر د په نوم د البرت مهرابیان دغه باندې ډېره مطالعه کړې. دغه نن چې موږ پرې وغږېدو دا یو کاناډایي سایکوتراپیست و په نوم د ډاکټر ایریک برن. هغه تقریبا 80 کاله مخکې دغه شیان مطالعه کړي وو، بیا دغه نتیجې ته ورسېده چې خلک دغسې ایګویي حالتونه لري، ټول یو د بل سره دغه خصوصیات یو د بل سره ارتباط لري. په څه رقم سره د سختګیر حالت د سختګیر ایګویي حالت خصوصیات څنګه یو د بل سره متجانس دي او دا د نورو نه فرق لري. بیا په دغه رقم سره دغه مطالعه کړه. دغه البرت مهرابیان هم ویلي دي چې موږ د نورو خلکو سره چې غږیږو 7% هغه الفاظ او اصطلاحات چې موږ استعمالوو په افهام او تفهیم کې تاثیر لري، او 8% په څه رقم سره په کوم لفظ په کوم آواز غږیږو تاثیر لري، او 55% د موږ دغه بدن په څه رقم سره ښیي. موږ مثلا خبر کوو د یو نفر په باره کې بل ته سترګک کړی دی چې زه دا رښتیا نه یم، مسخرې کوم یا ټوکې پرې کوم یا څه شي. په دغه رقم سره د موږ بدن هغه د موږ د خبرو اخلاصي مخلصیت ښیي که نه ښیي، دغه تاثیر لري. او بل په دې کې څېړنې شوي دي چې که مثلا هر انسان مختلف احساسات لري، افکار لري، لکه یو دریاب
داسې وګوره چې دغه احساسات او افکار لکه یو تیز دریاب داسې روان وي. تیم لري، زیم لرم. دغه خبرې چې موږ یو د بل سره کوو دا لکه یو نل ده، لکه یو نل ده چې زه د خپل دریاب نه د نل په واسطه تاسو سره بحث پې کوم. نو دا داسې معنا لري لکه دغه ټول دریاب د یو اتفاقي د موټر له نل نه تیر کړي او مقابل طرف باید هغه بیرته خلاص کړي او تحلیل کړي، تعبیر کړي او نتیجې ته ورسېږي چې ته په کوم حالت کې. دا چې مخامخ خلک سره ولاړ دي، که چېرته مخامخ نه وي او دوی لکه موږ نن چې په زوم کې یو د بل سره غږېږو، دا داسې لکه هغه د یو نلونه چې په باغ کې په باغچو کې چې د اتفاقیې له نل نه وړکای وي، د هغه نه دغه ټول دریاب تیر کړي او مقابل طرف باید ځان پې پوه کړي. که چېرته تصویر هم نه وي لکه مثلا د زوم یا د فیس ټایم د نورو ویډیو نه یو د بل سره نه غږېږي، اما تنه غږ تلیفون کې سره غږېږي، هغه داسې لکه دغه مکډانل ته لاړ شي یو پیپسي یا 7 واخلي، یو نل یې پکې ایښي، پلاستیکي نل سټرا ورته وایي، چې دغه ټول احساسات دغه ټول دریاب د هغه سټرا نه تېر کړي. یعنې د مفاهمې حالات وضعیت داسې ودرې د هغې هم خلاص کړم، بیا بښنه غواړم. که چېرته غږ هم نه وي او تنه نوشته وي، دا نوشته لکه د پیچکاري نه ټول دریاب د پیچکاري له ستنې نه تېر کړي، داسې یو تاثیر او مقابل طرف ځان پې پوه کړي. نو د نوشتې نه ډېر اشتباهات امکان لري راسي، منځته راسي. نو دا تلیفون مخامخ خبرې کول یا تنه په نوشته کې پیغام لیږل یا مسیج یو د بل سره، دا ټول خپل محدودیتونه لري، خپل وسط هم لري. او هغه ډېر موافق یې چې هغه محدودیتونه لري. مخامخ کېناستل دي، مخامخ کېناستل، یو د بل سره خبرې کول، سوال کول، توضیح غوښتل او دغه قوانین مراعات کول. یعنی دا بهترین شکل ده. نن سبا اکثرا چې د میډیا یو طرفه ده یا پکې څنګه کله کله تبلیغات او خپل بعضې نور شیان هم پکې غورځول کېږي، نو دا د ډېرو غلط فهمیو سبب چې نن سبا موجود ده او تشویشونه دي، اعتماد او اعتبار او باور چې نن سبا کم سوی ده. یا د خلکو د تیر ایستلو دپاره بعضې پروګرامونه جوړ کېږي، رنګ آمیزي کېږي چې تر څو خپل هغه مارکیټینګ په بعضې وختونو کې سرته ورسېږي. نو دا مفاهمه نن سبا په مخ د ځمکې باندې د انسانانو ترمنځ ډېره یو مهمه موضوع ګرځېدلې ده. دې ته توجه کول او په خاصه توګه د موږ افغانان چې یا چیز فهمان چې تاسو کله کله ورته استعمالوئ، په دې برخه کې ډېر ضرورت شته چې له سره کې بازبیني یا دوباره کتنه وشي په خپلو ځانونو کې یا یو د بل سره په مجلسونو کې، یا هغه څوک چې غواړي یو مجلس تدویر کې دغه مطالبو ته توجه وکړي، انشاءالله چې خو نتیجو ته به ورسېږي. سره یو نوی طرز دید راغلی په زعامت کې چې هغه ورته یې critical thinking په انګلیسي باندې، یعنی انتقادي تفکر. دغه انتقادي تفکر یو ډېر ضروري شی ده د چیز فهمانو لپاره، چې دوی دغه نتیجې ته رسېدلي چې دوی انتقادي فکر کړی دی عنعناتو باندې، او ویلي چې دغه عنعنات اوس کار نه دي، ضرورت نه دي، دا متحجر دي او دا داسې دي، په هغه رقم باندې هغه یې رد کړي. اما هغه شیان چې دوی اوس استعمالوي هغو ته انتقادي فکر نه ده کړی. یعنې د خپلو کړنو ته یو ارزونه یا یو انتقادي تفکر یا اجازه ورکول چې په دې باندې انتقادي تفکر وشي تر څو بیا یو بالغ حالت ته انتقال شي. نو دا ضرور ده دغه انتقادي طرز دید د خپلو افکارو لپاره
د خپلو باورو لپاره هم ضرور ده. یعنی داسې نشي ویلی چې زموږ باور حقیقت ده، د نورو باور چې د ما له حقیقت نه فرق لري، د ما له باور نه فرق لري، هغه غلط دي. او په مخ به لاړ شو، یوه بله موضوع چې دا موږ ویلې درې شیان دي چې که درست استعمال نشي باعث د اختلاف کیږي. مو قانونه که غلط استعمال شي اختلاف ته رسیږي. دغه شپږ ګویي حالتونه که غلط استعمال شي تفاهم منځته نه راځي او اختلافونه پیدا کیږي. نو هغه اخر هغه څه ده، د پنځه تعامل هغه دي، د تعامل پنځه نیتونه دي. موږ چې د نورو خلکو سره خبرې کوو یو حتما یو نیت لرو، که موږ پوه یو که نه یو پوه یو نیت لرو، که موږ آګاهي ولرو که یې نه لرو، یو نیت موږ لرو چې هغه دا ده چې یا موږ ورځو د دې لپاره چې ځان ته ګټه ورسیږي. دا چې مقابل طرف ته ګټه ورسیږي او نه رسیږي هغه مهم نه ده، د ما په فکر کې نه راځي، هغه د ما مسؤلیت نه ده، هغه د دوی مسؤلیت ده. دغه د مختلفو هیوادو له منځ راکړې درکړې چې کیږي عموما له دغه حالت نه راځي چې زه د ځان د ګټې لپاره کار کوم، بل نفر مسؤل دی چې د خپل وطن د ګټې لپاره وکړي، زه د خپل وطن لپاره د ګټو لپاره کار کوم. دا یو حالت ده. بل دا ده چې زه په دغه نیت باندې ځم چې ما ته ګټه ورسیږي، مقابل طرف ته نقص ورسیږي، تاوان ورسیږي. دا یو بل حالت ده. بل حالت دا ده چې هغه په دغه کورني حالت کې کله کله راځي، ځان ته تاوان قبول کړي، مقصد هغه بل نفر احساس د ګټې وکړي. په یوه کورنیو کې چې خشونت ډېر موجود وي، د ښځې د میړه له منځ، یا کور کې نور دغه تعاملات چې موجود دي په کورنۍ کې، په لویو کورنیو کې کله کله هغه خلک چې په اصطلاح په نوم د مستضعف او مظلوم باندې سړی هغه ورته وکړي، هغه ځان ته تاوان قبلي، مقصد چې هغه بل نفر احساس د ګټې وکړي چې نور ظلم پې ونه کړي، هغه ظلم یې کم شي. یا د قهر او د غصې له نقطې نظره دغه موقف ده چې فرق نه کوي چې ماته تاوان ورسیږي، مقصد دغه مقابل طرف ته تاوان ورسیږي. دغه د ځینو هیوادو جنګونه مثلا چې اوس روان دي په منځني ختیځ کې، په سودان کې مثلا، یا په یمن کې، ټول د دغه حالت نه راځي. خیر ده چې ماته تاوان ورسیږي، مقصد بل طرف ته تاوان ورسیږي. هغه ډېر ښه حالت دا ده چې انسان وکولی شي له دغسې یو موقف نه خبرو ته لاړ شي چې وایي چې زه د ځان د ګټې مسؤلیت هم نیسم، د مقابل طرف د ګټې مسؤلیت هم نیسم. که دواړه خواوې دغسې شي چې که زه ووایم چې ته یې او ته ووایې چې ته یې، هم به ته یې هم به زه یم، او که زه ووایم چې زه یم او ته ووایې چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم. او رښتیا هم دغه کله په بعضو جایو کې دا په یو بل شکل باندې هم ښیي چې په دوه محورونو کې مطالعه کوي چې یو د غوښتنو او یو د اړیکو، دغه دواړه بعضې وختونه خلک دي چې خپل ځان ته غوښتنې په نظر کې نیسي، اړیکو ته هېڅ توجه نه کوي. بعضې وختونو کې د نورو اړیکې ته ډېر توجه کوي، خپلو ګټو نه تېرېږي. خو ښه قانون دا ده چې هم غوښتنو ته سره ورسېږي او هم یې اړیکې پاتې شي، ځکه دغه په تعامل کې د ګټو یا د غوښتنو ته د رسېدو مسله مستقیم و غیر مستقیم د دواړو ترمنځ د اړیکو باندې اثر کوي. نو یعنی متقابلې اړیکې کله کله که څوک صرف د ځان ګټه په نظر کې نیسي او د بل طرف هېڅ پکې قصه کې نه وي، او یا حتی په داسې نیت باندې چې هغه تاوان ورسوي، نو په دې حالت کې حتما اړیکو ته تاوان رسیږي. هغه ارتباطات، اعتماد، باور، یو د بل سره دوباره تعاون چې موږ تاسو راتلونکي کې خبرې کوو، دا بیا صدمه ویني.
او اعتماد ختمیږي، باور یو د بل سره د په راکړه ورکړه کې ختمیږي اکثرا. نو په دغه عادي راکړه ورکړه د تجارت کې هم دغه شیان خپل رول لري، ډېر مهم رول لري. ډېر مهم رول لري. د مملکتونو منځ کې کله کله وایي منافع ملي یو بخش ده، اما د یو بل چا منافع ملي هم که چیرې مطالعه کړي نو بیا دوی کولی شي چې په ښه توګه قراردادونه یا متقابل قراردادونه دوی په هغه باندې خبرې وکړي. نو څومره چې معلومات وي دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې د خپلو ګټو، د نورو ګټو او د دواړو د ګټو دپاره فکر کول. موږ یو دوست ورور عارف زمان یو پیغام لیکلی، وی چې سلام، احترامات قلبی مرا پذیرا شوید با آرزوی صحت و سلامتیتان. بسیار ممنون هستیم از این احتراماتی که برای ما روان کردن. سلام به شما هم برسه و خدا کنه که پروگرام خوشتان آمده باشه و همراه دوستایتان شریک بسازین، در صفحات اجتماعیتان شریک بسازین و اگر کدام نظر داشته باشین که پروگرام ما بهتر بسازیم میتونین نظرات خودم در می کامنت ها شریک بسازین. او ډیره مننه د وطنوال نه هیله ده چې موږ سره د خپلو نظریاتو له لارې نه مرسته وکړي دې پروګرام سره. نو لودین صاحب دغه پروګرام تر دې ځایه پورې بس د ما په نظر باندې په کافي اندازه معلومات هم دوستانو ته وړاندې کړ چې په یوه هفته کې دوی په خپلو بانډارو کې او په حجرو کې او په مجلسو کې دغه موضوع یاده کړي او بحث وکړي او فکر وکړي چې دا یو بل غږیږي، د کوم ایګوي حالت نه غږیږي. دا به یوه ډېره ښه تجربه وي د دوی لپاره. دا هم ښه خبره ده. او بله خبره دا ده چې تاسو یو ریفرنس هم ورکړه په اول کې چې دغه مناظره سې په یو شکل باندې اصلا مفاهمه، خو ځکه د مفاهمې بنیادونه هلته وو پکې، دې باندې هم نن سبا به ډېرې تبصرې کېږي له مختلفو ابعادو نه. که دا واوري او دغه مطالب چې موږ تاسو پې خبرې وکړې دا هم په نظر کې ونیسي نو ډېر ښه شیان به مخې ته ورته راسي. ما فکر میکنم که بسیاری دوستایی که دی پروگرام‌های دیگه تلویزیونی که در افغانستان و یا در رسانه افغانی خارج از افغانستان صورت میگیره، در کلاب هاوس صورت میگیره، در سپیس اکس صورت میگیره، شاید بسیاریشان این موضوع را شنیده باشه، اینال وقتی چیزا رو فهمیدن متوجه شون که هر کدام بحث که میشه از کدام از این چیزا خلاف از این چیزاست. یا مسیجایی که یا پیغامایی که تبادله میشه راجع به یک موضوع، اینی موضوعات در اونجا به شکلی از اشکال خود نشان میده که از کدام وضعیت یک کسی پیغام خود میگذاره یا جواب میده. ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی صاحب هم دلته یو پیغام لیکلی، جالب بحث ده. سعیدی صاحب خو پیژنې په انګلستان کې. سعیدی صاحب محترم ډاکټر صاحب الله دې کامیاب لري. نو ویلي چې ټلیفون چې زنګ در ووهو 15 دقیقو پورې امکان لري، خو خبرې خو کولی شو که غوږ نیولی سعیدي صاحب، اما امکان لري چې یو پروګرام جوړ کړو تاسې او زه لودین صاحب په یو زوم کې یو د بل سره خبرې وکړو. د ما په نظر ګټور به وي او د تاسې نظریات خو موږ ته ډېر محترم دي، د تاسې نظریاتو نه استفاده وکړو. خو دا خو ښه خبره ده که وخت ولري او موږ ته وخت راکړي او یو د بل سره پس له ډېرو وخته سره خبرې وکړو، دا وضعیت هم لږ تحلیل کړو، د هغوی له نظره د موږ له نظره یو د بل سره خبرې وکړو، دا به ډېره ښه وي. و بس ویلي صحیح ده، قبول کړی ده. ډېره مننه. نو بس سعیدي صاحب موږ به تماس سره ونیسو، بیا به وخت تعیین کړو، بیا به یو 3-4 نفري زوم پروګرام به جوړ کړو، خبرې به کوو. نو لودین صاحب د نن لپاره زه فکر کوم چې کفایت کوي ده.
او تر بل پروګرام پورې به دوستان رخصت کو او بس او هیله موږ لرم لږ تبصره ولرو په دې خپلو خبرو د ځکه چې کله کله که ځان ته موقع ورکړو چې خپلو خبرو باندې هم تبصره ولرو او همدارنګه په حالاتو باندې وغږیږو چې څنګه وضعیت ده نو انشاءالله چې دوستان دې ښه وخت ولري الله پاک دې وساتي او وطن کې د خدای پاک امن او سوله او خوشحالي خدای دوامداره پامان دي د خدای الله پامان حافظ دوستان په مخه مو ښه سلام علیکم